عباس ستانکزي څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست ووایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي د مخالفینو پخواني حکومت له لوړپوړو چارواکو او پوځي ځواکونو غوښتي چې افغانستان ته دې ورستانه شي، خو په کابینه کې د څوکۍ لرلو تمه نه کوي. ښاغلي ستانکزي د بهرنیو چارو په وزارت کې د جوړ شویو مراسمو ته په وینا کې وویل له ټولو مخالفینو سره په اړیکه کې دی او له هغوی نه یې غوښتنه کړې چې بیرته هیواد ته د ژوند کولو لپاره ستانه شي. هغه وویل راشئ چې د یووالي او بیا رغونې لپاره یوه لاره په ګډه پیدا کړو او پر ستونزو برلاسی شو. عباس ستانکزي په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه ده او د تړل شویو بهرنیو سفارتونو د بیرته د پرانیستلو او اړیکو د ټینګولو لپاره هر ډول هڅې کوي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.